د محمد شامي هټریک هندي لوبډلې ته بریا ور په برخه کړه. سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو بخیر. د مطلب له شریکېدو مخکې زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ. د نړیوال جام په دوام نن افغانستان د هند خلاف په زړه پورې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړه، خو یوه ګټلې سیالۍ په وروستیو ورونو کې په 11 منډو وبایلله. په دغې سیالۍ کې پچه هندي لوبډلې وګټله او لومړی د توپوهنې پرېکړه وکړه. هند نن د تمې خلاف ښه توپوهنه ونه کړه او د اته لوبغاړو په سوځېدو سره یې د ټوټل 225 منډو هدف افغانستان ته وټاکه. د هند لپاره نن په توپوهنه کې لوبډل مشر ویرات کوهلي 80 منډې جوړې کړې، دغه راز راهول 10، وجي شنکر 29 او کیدر جادو 50 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره نن په توپ اچونه کې محمد نبي او ګلبدین نایب دوه لوبغاړي وسوځول، دغه راز مجيب الرحمن، راشد خان، افتاب علم او رحمت شاه بیا یو لوبغاړي له مخې پورته کړ. افغانستان د ټاکل شوي 225 منډو هدف په ځواب کې 10 لوبغاړي د وروستي اور په 5م توپ په 214 منډو له لاسه ورکړ او سیالۍ هندي لوبډلې ته په 11 منډو وبایله. د افغانستان لپاره په توپوهنه کې ګلبدین نایب 20، رحمت شاه 14، حشمت الله 21، نجیب الله زدران هم 21 او په وروستیو کې د محمد نبي تر ټولو ډېرې 52 منډې جوړې کړې، خو سیالۍ افغانستان ته ونه ګټله. د هندي لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې جسپرت بومرا، چال او هاردیک پنډیا دوه لوبغاړي وسوځول، خو په وروستیو کې محمد شامي 4 لوبغاړي له مخې پورته کړل او هټریک یې ترسره کړ. نوموړي په وروستي اور کې مسلسل 3 لوبغاړي وسوځول. د کرکټ نړیوالو مبصرینو پر وینا نن افغان توپ اچونکو د کوالیفای راوند جادو ښکاره کړ او یوه ستره لوبډله له ډېرو منډو راتاو کړه، خو په توپوهنه کې یوه ګټلې لوبه له لاسه ووتله او ویې بایلله. د کمنټیټرانو پر وینا تر دا مهال افغانستان له سختو ماتو وروسته نن یوه نه هېرېدونکې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړه. هندي لوبډله هغه لوبډله ده چې هره سیالۍ په یو ستر مورال ترسره کړې، خو نن افغان لوبغاړو ترې وار پار خطا کړې او له یوې جالبې ماتې وژغورل شول. مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.